امرخیل ایران ته دا ورځې تیریږي خو ترخې خاطرې به یې تل د افغانانو په ذهن کې پاتې وي. سلام، وخت مو په خیر، پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په ایران کې افغان کډوالو سره بد چلند ته په غبرګون کې د ننګرهار پخوانی والي ضیاء الحق امرخیل په خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه ورځې تیریدونکې دي خو ترخې خاطرې به یې تل د افغانانو په ذهنونو کې پاتې وي. نوموړي وایي ایران چې ځان په سیمه کې د لوړ تمدن لرونکي ګڼي باید ثابته یې هم کړي او له کډوالو سره د روان بد چلند پای ته ورسوي. د ایراني پولیسو له لوري د یو ځوان تر پښو لاندې کول د ټول افغان ولس تر پښو لاندې کول دي. له دې حالت څخه هغه مهال وتلی شو چې موږ خپلو کې د یو بل قدر وکړو. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.